إمارات يو غد يو قوت يو أرمان إمارات يو صاف يو لخكر يو أمير يو مسير ودار دي ودار دي ودار إمارات ودار دي ودار دي ودار إمارات يقود دي وتم دي ودار إمارات يغد يقود يغرمان إمارات يوصف يذكر يو أمير المسير ودار ودار دي ودار إمارات ودار دي ودار دي ودار إمارات دستا پلاس لاس د تاریخ سرین باب غزیگی روان د دستا انقلاب دستا گلاس لاک یادگار و سمبول عمر سروالی بلند کامیاب دستا گلاس لاس د تاریخ سرین باب غزیگی روان د دستا انقلاب دستا گلاس لاک یادگار و سمبول عمر سروالی بلند کامیاب رفیقی بیرغ د توحید ولاړ د محکم په ټول توان امارات یو صاف یو لښکر یو امیر یو مسیر ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات رفیقی بیرغ د توحید ولاړ د محکم په ټول توان ملګرو لایو د سره شیر کوي نن کوشش کوو چې बहुत मंशूर की हवा से जानी जारी की जज्बे इसाद जल्दी वर्दी उड़ाद की बल नजल में मुंगल ये रसीगी उस्तर आजादी बहुत मंशूर की हवा से जानी जारी की जज्बे इसाद जल्दी वर्दी उड़ाद की बल नजल में मुंगल ये रसीगी उस्तर आजादी हमारा डगर दिल दफोज वाकिदे रावस्त कब्जा की मैदान इमारत यो साफ यो लश्कर यो अमीर यो मसीर ودان دی ودان دی ودان इमारत ودان دی ودان دی ودان इमारत ملګرو لایو د سره شیر کوي نن را سره میلمه ده محترم قاری صاحب سید خوستی ورسره په لایو خپرونه کې کوشش کوو چې د بلبل امارت خوږ ژبی نعتخوان ملا فقیر محمد درویش هم له ځان سره ولرو انشاءالله تاسو تنده به د هغه په خپلې زمزمې او په ترانې باندې ماته کړو موضوع مو د کندوز بندیان دي
داستا پلاس خلاص د تاریخ زرین باب غزیږي روان دی داستا انقلاب داستا د لاس لاخه یادګار سمبول عمر سرواړی بلند کامیاب داستا پلاس خلاص د تاریخ زرین باب غزیږي روان دی داستا انقلاب داستا خلاص لاخه یادګار سمبول عمر سرواړی بلند کامیاب رپیږي رپیږي بیرغ د توحید ولاړ دی محکم په ټول توان امارات یو صاف یو لښکر یو امیر یو مسیر ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات رپیږي رپیږي بیرغ د توحید ولاړ دی محکم په ټول توان امارات یو صاف یو لښکر یو امیر یو نصیر ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات یو کور دی یو تن دی یو ځان امارات یو غد یو قوت یو ارمان امارات یو صاف یو لښکر یو امیر یو نصیر ودان دی ودان دی ودان امارات ودان دی ودان دی ودان امارات په هوډ منشور کې هغه سپانوي غاړېږي جذبې د اسعاد ژوندی ورځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د لایف ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایو. الله مو ژوندي او آباد لره. کوشش وکئ موږ سره په دې لایف کې همکاري وکئ. لایف کې همکاري دي تاسو زموږ لایف مخ ته شیر کول دي تر څو چې څومره زیات لیدونکي وي همغومره به د موږ غږ انعکاس کوي، همغومره به د موږ غږ اثرناکه وي. نو په دې لایف خپرونه کې موږ سره مرسته وکئ. دا خپله فریضه وګڼئ چې تر څو د دغه مظلوم ملت غږ په سنګر کې د ناستو غازیانو غږ د امریکا د امپراتورۍ د نسکورونکو غږ نړۍ ته ورسیږي، مسلمانانو ته ورسیږي، تر څو د هغوی د زړونو ارمانونه دلته انعکاس کو. په لایف خپرونه کې در سره محترم قاری صاحب سعید خوستی ملا فقیر محمد درویش هم کوشش کوو چې لایف خپرونې ته راوړو. محترم قاری صاحب سعید خوستی سلام علیکم، خپرونې ته په خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. مبین صاحب محترم تا ته ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو احترامات وړاندې کوم. مبین صاحب انشاءالله کوشش کوو چې درویش صاحب هم راولو یوه کوو چې په دې لایف کې د اوریدونکو دپاره دا خبره کوو. زموږ هڅه به دا وي انشاءالله چې مخور اشخاص، علماء کرام، شاعران، نطخوانان، ادیبان او د مختلفو برخو خلک دلته راولو، تاسو سره مخاطب کو، تاسو د هغوی د څرګندونو نه خوند واخلئ انشاءالله. ډیره مننه. مبین صاحب محترم قاری صاحب د معمول مطابق د موږ لایف خپرونه په تازه پیښو باندې وي. نن په قندوز کې 46 دولتي بندیان خوشي سوي. د معلوماتو په اساس 3-4 تر 6 زخمیان نور به تا ته معلوم زخمیانو په ضمانت ډاکټر ته لیږلي و، هغه یې ورسره خوشي کړي دي. نو دغه موضوع د مهرباني وکړه ته خپلې خبرې جاري ساته. سټیډیوم ډکه ده، زه کسان درته راخلم، تر هغو پورې به زه لینک فقیر محمد درویش صاحب ته مو لیږم او دلته به سټیډیوم کنټروله کړم. مهرباني قاري صاحب. قاری صاحب محترم مهرباني وکړه. مبین صاحب مننه. د بندیانو موضوع نن واقعا مهمه ده.
اسلامي امارت نن بیا هم په کندوز کې 48 تنه دولتي سرتیري خوشي کړي دي او ویډیو یې هم زه تاسو ته لیږم، تاسو بیا ویډیو هم دلته پلی کړئ ترڅو خلک هم وګوري چې خوشي شوي کسان وګوري او د هغوی په اړه پوه شي. که اورېدونکي هم چا کوم سوال پوښتنه درلوده د هغوی سوال او پوښتنه هم اخلو. تاسې مهرباني وکړئ که چا کوم سوال درلوده. بله یادونه به دا وکړم محترمو ملګرو چې مونږ کوشش کوو چې لایف د 2 غنټو نه زیات نشي، د 2 غنټو نه به لایف نه زیاتوو. اگر چې ستاسې مینه ډېره زیاته ده او ستاسې تنده ډېره زیاته ده، الله دې تاسو ته اجر درکړي، خو بیا هم د 2 غنټو نه انشاءالله لایف نه زیاتوو. دا یوه بله یادونه مې غوښتل چې ویې کوم تاسو ته. شفیق الله وروره دا خو دوی خبرې نه کوي، کامرې کې ټول نامعلوم سل. عثماني دوی خپلې مینې اظهار وکولو. عثماني صاحب مایک سره کې عثماني سلام علیکم، خپرونې ته په خیر راغلی. ستړی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یوه یادونه کوم، کوشش وکړئ سټیډیو ته هر څوک د راتلو کوشش مه کوئ ترڅو مستحق کسان هغه کوم خلک چې موږ سره غواړو خبرې وکړو یا د موږ په سټیډیو کې میلمانه یي چې هغوی ته حق د اوليات ورکړو او د تاسو په نمایندګۍ به انشاءالله زه وایم قاري صاحب کافي وي ترڅو د مخالف طرف نه یو څوک راواخلو چې هغه بحث سالم مخ ته لاړ سي. نو هیله مو د هره ورځ تاسو نه دا هیله کوو چې سټیډیو ته هر سړی د راتلو کوشش مه کوئ. مهرباني وروره عثماني صاحب. السلام علیکم مبین صاحب او خوستی صاحب محترم، الله دې وکړي چې تاسې دواړه روغ جوړ او صحتمند یې. یقینا موضوع هم نن ښه موضوع ده او زه غواړم چې تاسې دغه کوم ترتیب چې ده چې مطلب موږ د مخور شخصیت علما حضرات دا راولو او د هغوی دغه د موږ تاسې دا کوم لیدونکي چې دي هغه دوی نه پوښتنې چې لري نو هغه به د هغه نه وکړي. ماشاءالله ډېر ښه ترتیب ده، الله تاسې توفیق نصیبه کړي. نو زه به نور څه دومره خاص نه لرم، صرف دومره به ووایم چې یقینا امارت اسلامي چې ده ماشاءالله ټول هغه ترتیب یې چې ده تقریبا د شریعت سره موافق ده، داسې هغه نه لري. اول په دې ټولو کې تاسې د موضوع مطابق چې بندیانو چې کوم ترتیب ده یقینا چې د موږ بندیان چې کوم نیول شوي دي، کوم طالبان حضرات نیول شوي دي، مجاهدین نیول شوي دي، دوی سره په هغه کې پراته دي، په بندیخانو کې پراته دي، په جیلونو کې پراته دي، سوا د وهلو ټکولو، سوا د هغه د تعذیبولو نور یو شی هغوی نه کوي، صرف زوري او تنګیي بس دا کار ده. او د دوی هم بندیان موږ سره دي، مطلب په اصطلاح چې ملي اردو پولیس وغیره دا ټول موږ سره سته او اوس هم دي. نو هغه به خپل حالت درته په ویډیوګانو په مختلفو ذرایعو سره حالات معلومیږي چې مطلب دوی چې څومره ښه چلند دوی سره کیږي. یقینا داسې چلند چې بالکل چې تر اوسه پورې یو بندي داسې نه دي ویلي چې یاره زه د طالب سره بندي وم او ما سره داسې بد چلند وسو، ما ته یې تیزه خبره وسوه، یعنې ډېر اعلی چلند ورسره کیږي. الله تعالی دې نور هم دوی ته توفیق نصیبه کړي. او د موږ د حقانیت لپاره دلیل یو دغه غټ دلیل ده چې د موږ چې بندي ونیولی سي، د هغوی په بندیخانه کې، د هغوی په جیل کې د وهلو ټکولو د سختو حالاتو کې دغه نارې وایي چې طالب یم، طالب وم، طالب به یم، او الله که دې پرېږدم چې خلاص مې کې پوه شي چې سر مې دې نه پرې کړی پوه شي. دا د موږ د حقانیت دلیل ده. او د دوی کسان چې راشي دلته عثماني صاحب محترم که د موږ غږ اورې دا نظر د که لږ لنډ کې دلته ملګري سټیډیو ډکه ده، تر هغو موږ کوشش کوو چې نور او مهرباني بالکل ښه خبره ده. صحیح، الله هم خوشحاله کړه، ډېره مهرباني، خیر اوسي، الله دې عزت وکړه. مننه. دغه بل ورور د مانو چې لاندې کاست دا څه نومېږي قاري صاحب، دغه دا نوم د انګلیش سره زه سافټویر انجینیر محترم مایک خلاص کړئ. مبین صاحب ستاسو د انګلیسي نومونه ډېر نه اخلي. او والله څنګه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاری صاحب، سید خوسی ته سپیشل سلام، مبین صاحب ته هم سلامونه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمت الله. قاری صاحب محترم په 50 سکندو 50 ثانیو کې او 3 پوښتنې ځان لرم، نو خدای دې وکړي چې په غور سره واوري. دماغ خو اوري، مهرباني وکړه. نو غږ دې شته، مهرباني وکړه.
اول پوښتنه زما دا ده کنه چې کوم ورونه په خارج کې اوسېږي مطلب د خپل ملک نه په اصطلاح مسافر دي تاسو ولې دې ته دې مطلب ساکشیانو خطاب کوئ چې دغه جملې څخه یو زه هم یم چې په وطن کې می قرباني ورکړې مطلب پامین می د مجاهدینو په حساب سره لبنان تللی زه مجبور شوم چې د خپل تحصیل په خاطر د ملکو ته راغلم دا ټول خلک مطلب ساکشیانو دغه ورته کوي تاسو کا په دې باندې یو څه رڼا واچوي. دویمه پوښتنه زما دا ده چې موږ او تاسو خو مطلب دا خبره کوو چې وطن د مور حیثیت لري دغه د موږ خاوره 80 کاله 80 کاله مخکې پنجاب تر د اټک پورې د مطلب تر د پخولا نکړي مطلب دا خاوره اشغال کړي د موږ کوبر ته تاسو شکست ورکړی دا موږ د سره منو مطلب د افغانستان ملت دوی ته شکست ورکړي دا خاوره چې مطلب پنجاب نیولې دا خاوره خپل غنۍ کړه دا خاور مطلب پردی غنۍ. او دریمه پوښتنه زما دا ده چې دغه دی منظور پښتون دغه مبارزه تاسو څنګه ارزوي دغه مبارزه د په حق سره ده که دا په حق روان دی دغه مبارزه څنګه ارزوي؟ ډیره زیاته مننه. محترم انجینر صاحب بندیانو باره کې بیخي څه ونه ویل انجینر صاحب انجینر صاحب بندیانو باره کې څه نه وویل خیر د موږ بیا ور په زړه کړو چې نن د بندیانو موضوع ډېره مهمه وه او اسلامي امارت 48 تنه بندیان چې هغه د دولتي سرتیرو هغه خوشي کړي دي د خپلو زندانونو نه. او دویمه مهمه موضوع چې د هغه په هیواد کې د 1500 بوتله شراب هم نیول شوي دي د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ کې دغه شراب چې و دا د تاجکستان نه راوړل کېدل کابل ښار ته نو اسلامي امارت مجاهدینو نیولي دي 1500 بوتله او هغه یې تخریب کړي دي. د دې وروره یوه پوښتنه خو دا د افغانستان د هغه خاورې په باره کې ده چې هغه پخوا د انګریزانو له لورې د افغانستان د بدن ټوټه کړل شوې ده. نو محترمه دا د افغانستان د ملت مسله ده په دې اړه د اسلامي امارت دریځ هغه وخت هم واضح و چې کله د اسلامي امارت واکمني وه او اوس هم واضح ده متاسفانه چې په دې موضوع باندې د کابل ادارې په دغه خاوره باندې د کابل ادارې معامله کړې ده او اشرف غني او دغه ملګرو دغه ځمکه خرڅه کړې ده او د دې د خرڅولو کوشش یې کړی ده اگر چې دا د دوی خرڅولی نه شي خو بیا هم خپله ناکامه هڅه یې کړې ده. او دویم محترمه دا د منظور پښتون یا پی ټی ایم په اړه تاسو پوښتنه وکړه دا پرونو که بله ورځ ما د انجینر صاحب سره په لایف کې هم دا خبره وکوله چې دوی چې د کوم څه دپاره راپورته شوي دي دوی د خپل کار ته ادامه ورکړي خپل کار چې دوی اول سوره والې ده د کوم دپاره لګولې ده د هغې خپل کار دې په مخ بوځي که چېرته دغه خلک په نورو شیانو مصروفیږي مثلا د اسلامي امارت مجاهدینو ته خوله اچوي لکه د دوی ځینې غړي اسلامي امارت مجاهدینو ته خوله اچوي په ټویټر کې د علي وزیر په نوم د دوی یو کس محسن داوړ یا د څه نور کسان دي هغه د اسلامي امارت مجاهدینو ته خوله اچوي یا د افغانستان د روسانو د وخت جهاد یا د اوسنی جهاد نه بولي یا نور دا به زه وایم دوی ته په نقصان تمام شي دوی ته موږ توصیه ده د دوی ته مشوره ده د داسې یو چا په حیث چې هغوی د مبارزې تاریخ لري او د مبارزې د اړخونو سره بلد دي داسې یو چا په حیث چې هغه د کفارو د اشغالګرو او د زبرځواکونو په مقابل کې د مبارزې اوږده سابقه لري دوی ته مشوره دا ده چې تاسو ډېر په دې مبارزه کې ماشومان یې نو مخته قدم ډېر په احتیاط کېږدئ هغه چا ته خوله مه اچوئ چې د هغې ته خولې ور اچول به تاسو ته په خپله نقصان ورکوي نو دوی ته مشوره دا ده چې ډېر احتیاط وکوي او د کوم څه دپاره چې دوی راپورته شوي دي په هغې تمرکز وکوي د افغانانو اوسنی جهاد یا د روسانو په مقابل کې جهاد دا د افغانستان د ملت حماسه ده د افغانستان د ملت ویاړ ده ارزښت ده او دا د افغانستان ارزښتونه دي د مسلمان ملت د لپاره قربانۍ ورکړل شوي دي دغه یوه استخباراتي جګړه بلل دا افغانانو ته سپکاوی د افغانانو ته توهین ده د ملت ته توهین ده د ملت 1.5 ملیون شهیدانو ته توهین ده چې دغه خلک په ټویټر کې لګیا وي د افغانستان د ملت د روسانو په مقابل کې جګړه استخباراتي جګړه بولي اوسنۍ جګړه استخباراتي جګړه بولي
نو دغه خلک که چېرته څوک وپوهوي او څوک یې پوهې کړي چې د استخباراتو په لومو کې دې نه واقع کېږي او خپل کار ته د کار ووایي او خپل کار دې په مخ بوځي. دغه بل ورور که چېرته مایک خلاص کړي مبین صاحب. قاری صاحب محترم که لږ وخت نور ماته راکړي مهرباني به وي. وخت درکو وروره، یا ورته دغه ویډیو د بندیانو دا به قاري صاحب د تاسو په اجازه باندې زه نشر کړم چې تر څو پورې خلک هغه کومې خبرې چې موږ کوو هغه په اسنادو باندې ولاړ وي. بالکل د اسلامي امارت په محابسو کې وو او د هغوی نن د امیر المؤمنین فرمان باندې خوشي کېږي. دوی به هر یو خپل ځان درته په لنډو الفاظو کې معرفي کړي. نوم دې چې ده د پلار نوم دی د کوم ولایت یې د کومې ولسوالۍ د اختا شیخ څه وظیفه دې وه څه کې وې کوم دې کې اردو کې وې الله کومې لواء کې وې درېیمې لواء کې وې نام یې چې نظام الدین مرکز کندوز پولیس د خمالواني کندوز نوم دې چې ده عین الله د کوم ولایت کندوز ولایت څه وظیفه درلوده اردو کې وې کوم ځای کې وې جلال آباد کې کومې لواء کې وې څه ولنبر تو 155 بتاع كده ولايات ولسوالي شو وظيفه داشتين؟ لازم ابو دي ده كوجا گرفتار شده نام حمید الله باغلام ولسوالی دوشی ولسوالی شو وظیفه داشتين؟ ناز میومه بودیم در تپه اختار نام غلام محیدین ده کم ولایته کندوز امام صاحب وظیفه چی شو بود؟ پلیس امام چیری و وظیفه امام صاحب امام صاحب ولا ولایت خاناباد وظیفه اردو سرباز بودی چی که وقتی باید راکد؟ یک ساعت نام چیه؟ هماین امام صاحب الله خانده چی بودی؟ پلیس محلی نام چیه؟ قدبری قندوز خاناباد وظیفه چی بود؟ پلیس تو کدام طوله چی؟ نمیدی چیش دیگه بود؟ زین الله کدام ولایت هستی؟ کندوز از کدام ولسوالی؟ امام صاحب وظیفه اردو بود بعد می نمیش نورالله پروان از کدام ولسوالی؟ مرکز وظیفه چی بود؟ نظم آمد 1-2 سال وظیفه کرد 2 سال کجا؟ در کندوز داشتم کندوز ولد سیف الدین لکم ولایتی؟ کندوز مرکز درگذر معلومات که چه وقتی وظیفه کردید؟ 3.5 کال چی؟ کندوز که نمیشه مغالسه از کدام ولایت هستی؟ تخار پاسپاین وظیفه چی بود؟ وظیفه اردو چی که وقت وظیفه 5 سال بله نوم دې چی وره غالانا تعلیم دې شیر کړی مرکز تعلیمي عمومي کابل چیر نیوسه وي پولیس سفید په جنگ کې نیوسه وي دا هغه ویډیو و تاسو په دې کې زخمیان ولیدل. قاری صاحب محترم مهرباني وکړه چې نن په رسنیو کې مبین صاحب دا ویډیو په ټوله پلی کوي ښه وي مبین صاحب ویډیو خی قطع شوله نه پوهېږم و در بیا یې ګورم خازه صحیح ده بس وخت لږ راکړه لږ وخت ستا ویډیو کې جای شته اوس به از کدام کاری هستی؟ وظیفه چی بود؟ پلیس سرباز بودی ها؟ وظیفه زابل طلات زابل طلات نامش چیه؟ بحرالدین از کدام ولایت؟ کندوز وظیفهش چی بود؟ وظیفه در اردوی ملی بود چی بودی دو؟ بریدمن بودی؟ خب چه که وقت وظیفه چی کردی؟ تقریبا 4 سال کردی کنجکش چی نام؟ 4 خب کار داری؟ نامش ما چیه؟ اکرم محمد از کدام ولایت است؟ کندوز وظیفهش چی بود؟ پلیس محلی خب در چی دستگیر شدی؟ در جنگ چه کندی والا بودی؟ 11 نفر 11 نفر کلی دستگیر شد؟ 6 نفر دستگیر شده 5 نفر مرده در کدام جای دستگیر شد؟ امام صاحب وظیفهش اونجا بود؟ بله ولد عبدالعلیم از کدام ولایت هستی؟ کندوز وظیفهش چی بود؟ نظم نامه بودی؟ بله خب چه که وقت وظیفه کرد؟ 3 سال بودم کدام جای دستگیر شد؟ تپه اختر در جنگ بود؟ در جنگ جنگ شد؟ عبدالصبور ولایت پروان جبل سراج
وظیفه چی بود؟ اردوی ملی بردمان بود. چی تعلیم کجا کردی؟ نام شما چیست؟ عبدالبشیر. از کدام ولایت هستی؟ کندوز. وظیفه چی بود؟ پلیس مالی. کار داری؟ کارفرما. صحیح. نام چی بود؟ شازالدین. مبین از صاحب کدام ولایت هستی؟ از ولایت بدخشان. مسئولی افکار پایان. قریه مولاکس. وظیفه چی بود؟ وظیفه بردمان. به اردو؟ بله. خب چه وقت وظیفه داری؟ 6 سال. 6 سال. 6 سال. صحیح. نام شما چیست برادر؟ عبدالنادر. کندوز. مسئولی موسد. وظیفه چی بود؟ اردو بدی؟ بله. چی بدی اردو؟ تربوز بود. چی که وقت وظیفه اجرا کنی؟ 5 سال. 5 سال؟ بله. توری سکنه. نام چی؟ محمد ناصر. ولایت کندوز. والی موسد. قریه کالوار. چی بدی؟ پلیس مالی. پلیس مالی بدی؟ خب. رمضان. ولایت بغلان. مسئولی گزارگاه نور. وظیفه چی بود؟ مبین صاحب پلیس موزی بدی؟ چی که وقت وظیفه کنی شما؟ مبین صاحب غږ درځي 4 سال خدای. 4 سال. مبین صاحب غږ څنګه درځي خاري صاحب څنګه او غږ درځي زما او غږ راځي درځي او بس دومره بس ده صرف یو شی مهم ده په دې ویډیو کې چې دغه اوریدونکو ولیدونکو ولیدو هغه دا ده چې بس نور بس د همدې ځای پورې بس ده ښه یو شی ډیر مهم ده مبین صاحب دا ویډیو موږ د اوریدونکو ته په دې خاطر پلی کړ دوی ټولو په دې خاطر مو دوی ته دا هغه وښیله چې تاسو ته به یاد وي چې د څه وخت راهیسې زما غږ صحیح ده دغلته دغه ویډیو چې له بندیانو سره د یو ځایي هغه سوی ده دا نشر کم که نه او نشر یې که نشر یې که مبین صاحب لږ وخت ماته راکړه دغه انعامونه ورکوي که نه چې ډېره غټه هغه یې کړې ده محمد الله ولد امیر محمد ولایت کندوز امان الله ولد محمد اسلام ولایت کندوز عین الله ولد امان الله ذبیح الله ولد سید محمد ذبیح الله رحمت الله ولد فیض الرحمن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله پاکوي چې کوم د امارت مهرباني وکړه قاري صاحب بس دغه هغه مې ورته دوی ته ښوده چې کوم تحایف یې دوی ته ورکړي د غوسه کولو په وخت کې او هغه کالي او هغه منظم عرض یې ورته هغه انساني حقوق یې ورته په جای کړي دي مطلب عرض په منظم ډول باندې مهرباني وکړه قاري صاحب محترم لیدونکو تاسې ولیدل د دغه سرتیرو د خپلې خولې خبرې تاسې واورېدې د دوی نوم د پلار نوم د کلي ولایت ولسوالي او په کومه لیوا کې چې دوی وظیفه ترسره کوله هغه هم واورېدل حتی د ځینو سرتیرو د نمبر مو هم واورېدو هغه یو سرتیری ورته وایي جلباد لیوا څلورمه کې 155 ایم نمبر ده دا تاسې واورېدل په خپله دا به تاسو ته اوس ثابته شوې وي چې د کابل ادارې چې تر اوسه پورې هم دا خبرې کولې چې د موږ بندیان دي طالبانو سره د موږ بندیان نشته د عام خلک نیولې دي تاسو ته اوس معلومه شوې وي چې د کابل ادارې چارواکي د خپلو سرتیرو سره څومره بې باکه دي د هغوی د ژوند سره څومره بې باکه دي ستا سرتیری بندي ده د مقابل لوري سره ته هغه نه منې چې دا زما سرتیری ده هغه منې هم نه همدا جفا همدا بے وفایی همدا غدر بس دی چې تاسې د خپلو سرتیرو سره وکولو خو په دوی بیا هم د رحم وړ وو ځکه افغانان وو تاسې به څو وارې اورېدلې وي دا د کابل ادارې مشهور ټامي حمدالله محب خبرې به تاسې اورېدلې په تلویزیون کې ناست دی یو ځای کې وایي چې د موږ بندیان د طالبانو سره نشته موږ خپل بندیان ټول خلاص کړي دا عام خلک نیولي دي او تاسې نن په ویډیو کې ولیدل او اسلامي امارت چې اوسه پورې څومره بندیان خوشي کړي دي هغه ټول معلوم حاله خلک دي
موږ څو وارې دا خبره کړې ده چې که چېرته دغه خلک عام خلک خو تاسې ورشئ. دا خو د افغانستان د دغې ملت خلک دي، کلی معلوم ده، کور معلوم ده، منطقه معلومه ده. دغه مزدور رسنۍ چې د طالب په خلاف پروپاګند او تبلیغاتو ته ګمارل شوي دي او شپه ورځ هم دا کار ده. خو ور دې شي یو راپور په دې هم جوړ کړي چې بې ګناه خلک طالبانو نیولي وو. ولې دا جرأت دوی نشي کولی؟ ځکه دا سرتیري دي. دا د کابل ادارې د دې ټامیانو کرایه شوي مزدوران وو، کرایه شوي سرتیري وو. تر هغه وخته پورې دوی استعمال کړل تر کوم وخته پورې چې دوی د کار وړ وو. کله چې بندیان شول بیا د دوی نه بالکل د دولت منکر هم ده. په ټوله دنیا کې داسې هیڅ دولت به تاسې پیدا نه کوي چې د خپل بندي سرتیري څخه منکر شي چې دا زما سرتیری نه ده په ټوله دنیا کې. او دا ډیره نادره ده. تاسې ولیدل دغه ویډیو تاسې ولیدل او انشاءالله په راتلونکي کې هم چې د اسلامي امارت بندیان خوشي کوي داسې ویډیو به موږ تاسو سره شریکوو. تاسې به یې وینئ په مستند ډول. زموږ خبرې دروغ نه دي، زموږ خبرې مکر و فریب دجل نه ده د کابل ادارې د چارواکو په څیر. زموږ خبرې په سند ولاړې وي، زموږ خبرې په شواهدو ولاړې وي، په ثبوت به ولاړې وي. تاسې په راتلونکي کې هم انشاءالله وګورئ. موږ به بیا هم په راتلونکي کې ستاسو سره داسې مستنده ویډیو خپروو. زموږ دغه ویډیوګانې خو موږ خو ادرسونه لرو نه چې دا ویډیوګانې موږ ولس ته وښیو. تلویزیون ستا په لاس کې ده، راډیو ستا په لاس کې ده، فیسبوک ستا په لاس کې ده، هر څه ستا په لاس کې دي. موږ نشو کولی چې ولس سره خطاب وکړو، ولس ته حقایق وړاندې کړو، ولس ته واقعیتونه وړاندې کړو، ورته ویې ښیو. نن چې دا ویډیو دا د موږ تاسې لیدونکو ولیده ډېرو ته به حقیقت واضح شوی وي چې واقعیت څه دی. دا خلک چې خوشي شوي دا خو رښتیا د کابل ادارې سرتیري دي او تر اوسه پورې دوی انکار کول، اوس هم دوی انکار کوي چې دغه خلک چې طالبانو سره ورسره دا بې ګناه عام خلک نیولي دي، دا د موږ سرتیري نه دي. دومره لویه جفا او دا جفا یوازې د سرتیرو پورې محدوده نه ده. تاسې ولیدل چې کله یو سرتیری زخمی شي په وینو لړلی خچ پچ کور ته راوړي او کور دروازه کې ورته واچوي چې دا د واخله. تاسې ولیدل دا ویډیوګانې تاسې وینئ، دا د سرتیرو کونډې تاسې وینئ، دا د سرتیرو یتیمان تاسې وینئ چې سرکونو په غاړه ناست وي 1 روپۍ 2 روپۍ غواړي. کونډې تاسې وینئ چې په ورکه کې ناسته وي څادرې غوړولی وي سوال کوي. دا ولې؟ ځکه دغه خلک دا د دې خاورې نه دي، دا دلته میلمانه دي، دا دلته راغلي دي، دا ولس کې خلک کرایه کړي دي. دوی د دې ولس نه دي، د ولس سره کومه خواخوږي او درد نه لري او په خپله په ډېر افتخار وایي چې د واشنګټن او نیویارک امنیت مې ساتلی ده. د نړۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یم. دا ټوله نړۍ دوی افغانستان ته راټوله کړې ده. د دې ځای نه ته ماته نیویارک او واشنګټن ساتي او په ډېر افتخار وایه هم. په دې خبره شرم هم نه درځي، شرمېږي هم نه په دې خبره. د افغانستان د امنیتي ځواکونو اعلی سرقمندان په حیث ته ولاړ یې د خپلو سرتیرو په منځ کې او غرهاری دې اچولی ده او وایي چې زه د نیویارک او د واشنګټن امنیت ساتم. افسوس تاسې په حال، افسوس ستا په حال. وروره تاسې مایک خلاص کړئ. خوشحال خان. السلام علیکم. اول سټیر ټول ملګرو ته بیا داسې لیدونکو او کتونکو ته ټول ته اسلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مبین صاحب نن موضوع زما د خیال د بندیان د لیکولو په باره کې ده. مبین صاحب دا الحمدلله مجاهدینو نن پرون بل ورځ هم داسې یو څه عسکر لیکړي وو دغسې او آینده به هم دغسې په ښه وضعیت سره او ښه لباس کې په ښه انسانیت سره به یې لیکوي. نو موږ دوی ته په دواړو لاسو سلام دی او دوی د بندیان یې لیکوي او نور د دوی خبرو ته د دوی قولونو ته هېڅ اعتبار نه ته چې دا عام ولس دی، عام خلک دي، دوی نیولي دي، دوی د خپل خبرې کوي. یو اوس ګوره کسان دوه رقم وي، یو هغه رقم وي چې نه پوهېږي، هغه به سړی پوه کړي، یو چم به ورسره وکړي، یو چا به غولولی پوه به یې کړو. یو هغه کسان دي چې پوهېږي خو نه مني، چې نه در سره مني د هغو سره به هېڅ هم نسو کوی. هغو ته موږ قرآن دلیل پېښ کړو، قرآن په دلیل کې ورته پېښ کړو، حدیث ورته پېښ کړو، دوی نه مني، نو د دوی سره موږ هېڅ هم نسو کوی. مبین صاحب مننه وروره، مننه وروره. روح الله یوسفزی صاحب تاسې مایک خلاص کړئ. سلامونه قاری صاحب محترم.
خبرې ولې بندې؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. هیله ده چې صحت جامو کې اوسئ. پرون مې کوشش وکړ حماسي صاحب تاسې راجع کړی او مالې د سوال لرم ډېر ښایسته سوال نه و خو مبین موږ ته وخت نه راکوي نه پوهېږم چې ډارېږي که څنګه چل ده. خبره دا ده چې نن موضوع بندیانو باندې و خو دوه خبرې به په بندیانو کوم. ګوره زه په خپله کور کلي کې ژوند کوم خپله کور کلي کې ژوند کوم. قاري صاحب ګوره روژه په خوله یم روژه مې ماته کړې ده. دا اوس د روژې میاشت ده دروغ حق نه لري او نه را سره دا پول او پټی شریک لري چې زه تا ته دروغ وایم. ګوره که یو د امنیتي سرتېری نیسي 15 د ملکیان دا خو درته قسم کوم یو د امنیتي سرتېری نیولی 15 د ملکیان نیولی. په دې خبرو ماته لږ وضاحت راکړه. دومره خبره په هغه ورځ د حماسي صاحب یو خبره وکړله چې هغه په دنیا کې درې قومونه وښودل چې یو یې کرد وښودو یو یې بلوچ وښودو یو یې پښتانه وښودل که نه چې په دې باندې درسته نړۍ امریکا هم پې کار کړی چې پښتانې سره په 2 ځایه وویشل بلوچان یې وښودل چې په 3 ځایه وویشل او داسې دا نور یې وښودل که نه. نو په هغه حساب باندې زه تانه سوال کوم نن موضوع به کتاب موضوع د ما د پښتون په سر وای چې عارف ګوره کنه قاری صاحب ځان به تیر نه باسو دغه موضوع ما ته هغه وخت سوال مبین وخت رانه ورورا چالاکی باندې کې بل تبواق ورکې کنه قطع کوم د دلته بدمعشي مکو سام غږیږي ته نشي کولای ما سره خبرې ز بدمعشي نه کوم تاسو هم دا قطع کول کې ته د پښتون غم وړه سام غږیږي ولې نه وړه د ما افغان د کنه نو زه خو په دې زه په ژړا راځم حماسي صاحب هغه ورځ تا وړو تا یو شیخ الحدیث راوړو ادب غږیږي که په ادب غږیږي وخت در کوم کنه وخت نشته. تاسو یوسف زئی صاحب که تاسو په ادب او په احترام خبرې کولای شئ دلته دغه تیزی خبرې کول دا کومه ګټه نه کوي. تاسو مهرباني وکړئ په ادب او احترام سوال وکوئ او بیا ادبي دی وکړه. تاسو په ادب او احترام خبرې وکوئ زه تاسو جواب درکم. دلته شیخ حماسي صاحب 3 قومونه یاد کړل یو عرب یاد کړل یو پښتانه یاد کړل بلې کردان یاد کړل. دا 3 قومونه یاد کړل چې دغه 3 قومونه چې دي دا په نړۍ کې یو غیور او همتي قومونه دي. همدا دلیل دی چې دوی ته دغه لویدیځ امپراتورۍ یا شرقي امپراتورۍ ډېرې متوجه دي. سوال لرئ مهرباني وکړئ سوال وکوئ. سوال هم دا ده چې ولې موږ یو ځایوالی کوشش نه کوو تاسې ولې خپل غږ په دغه برخه کې نه باسئ. دغه سوال را جواب کې مهرباني مننه دا سوال را جواب کې مننه. محترمه دغه سوال جواب دی دا ده دغه سوال تاسو اول دی هغه روسي او امریکایي مزدورانو څخه وکوي چې ولې دوی دا هڅه نه ده کړې او ولې دوی د تاریخ په اوږدو کې هر وخت د افغانانو په سر معامله کړې ده. دا نن هم ته په معامله لګیا یې. دا نن د بارډر منیجمنت چا قرارداد امضا کړو. دا د ګشتې پسته چې تا سرتیري پې ورکړي وو دا د چا خرڅه کړه. نن ته خبرې په ګشته کې څوک پراته دي. دا د ترخم ګیټ چا خرڅ کړو. دا د برمل ګیټ چا خرڅ کړو. دا د لقمان کلی چا خرڅ کړل. دا سیمې خردار د چا په خوښه غځېږي. 19 کاله که پاکستان ستا په خلاف جګړه کړې ولې ته ملګرو ملتونو کې یو شکایت خوله نه لرې. ولې ته په امنیت شورا کې په دې هېواد عریضه نشي کولی. ولې د هغوی شکایت نشي کولی چې دلته په مطبوعاتو په میډیا کې لګیا یې. په میډیا کې د شور غوغا جوړ کړی او د پردې تر شاته قراردادونه ورسره لاسلیک کوي معاملې ورسره کوي. د ایسای مستنطقین زی ستا په بندیخانه کې د بندیانو نه تحقیقات کوي. دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده. دا د افغانستان په تاریخ کې اول وار ده چې د ایسای مستنطقین زی ستا په بندیخانو کې د هغوی د بندیانو نه تحقیقات کوي. د پاکستان دپاره ته د خپل هیواد یو وزیر د دندې نه لرې کوي. د ملي امنیت رئیس ته لګت ورکوي شړې د دندې نه. د پاکستان دپاره ته څه نه کوي. کوم امتیازات د کوم شی پاتې ده چې تا دوی ته ورکړی نه ده. ته بیا هم دغسې د پښتون خبره کوي چې پښتانه حقوق دی او دا په دې مکر و فریب تاسې دا ولس نه شئ غولولی و خلکو. په دې مکاره ژړه دا د تمساح په اوښکو تاسې دا ملت نه شئ غولولی. د ملت ته معلومه شوه چې د پښتنو دښمنان څوک دي د دې ولس دښمنان څوک دي د پښتنو د تفریقې سبب څوک ګرځېدلي دي. غازی قلندر ورته تاسې مایک خلاص کړئ.
زما غږ شته مبین او صاحب؟ غږ دې شته. غازي قلندر مهرباني وکړه ملګرو لایف شیر کړئ. زه ملا فقیر محمد درویش ته سټوډیو خالي کوم. محترمو لطفاً ملګرو دا یوه مهرباني وکوئ، تاسې موږ سره د یو کومک کوئ. تاسې ملګرو دا یو کومک د موږ سره کوئ، موږ لایف راځو، تاسې لایف شیر کوئ او لایف ته ملګري راغواړئ، ګروپونو کې، د واتساپ ګروپونو کې، د فیسبوک ګروپونو کې، څومره مو چې په وس پوره کېږي دا لایف شیر کوئ ترڅو دا لیدونکي زیات شي او د موږ تاسې خوشبختانه قاري محترم ملا فقیر محمد درویش را سره په لاین باندې شو. ښه راغلاست درته وایم. السلام علیکم فقیر محمد درویش صاحب، جوړ تازه سټوډیو ته په خیر راغلی. الله مو خوشحال لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حاجي ملا صاحب السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب، تاسو ټولو ملګرو ته، ټولو لیدونکو او اوریدونکو او د سټوډیو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله تعالی دې ټول کامیاب او سرفراز ولري. جزاکم الله خیرا. الله مو ونازوه. ابي صاحب محترمه، موږ په لایف کې الحمدلله دا یو نوی نوښت دی چې تېره شپه متاسفانه دا ویلې لوړو بیا به راشي. دا یې لږ نابلده ده، بیا به راشي. خیر ده ملګرو، هیله کوم درنه چې راغی بیا راغی. حاجي صاحب غږ درسي درویش صاحب په لانجه به سره واوړو که دغه حالي پوه سولې. خدا عذره کې چیرته فقیر صاحب؟ مولوي صاحب محترم خیر الله منصف، تاسې دا مولوي حاجي صاحب سره کومک وکوئ، د هغه نه سټوډیو نه وځي. حاجي صاحب محترم غږ مې درسي؟ ولا زه سم اواز نه اورم، نه پوهېږم چې ما سره مشکل دی که تاسو دا ګوشه کې لرې که ګوشه کې لرې که ګوشه کې موبایل نه لرې که؟ زه خو قاري صاحب تاسو غږ سم نه اورم. ګوشه کې لرې که فقیر صاحب؟ ګوشه کې لرې که حاجي صاحب محترم؟ ته ګوشه کې لرې که؟ نه هغه دی اوس صحیح شو. مبین صاحب غږ اورم. تا خبر بیا لاړ. ښه بیا کوشش وکړه دا یې راواخله. غازي قلندر ورو تاسې ما یې خلاص کړی دی. بیا راغ غږ راځي. جنرال مبین صاحب ته درویش صاحب اوس د مونږ غږ درځي صاحبه؟ فکر کوم زما نیټ کمزوری دی که څه کیسه ده. اوس څنګه د درویش صاحب د مونږ غږ شته؟ درویش صاحب د مونږ غږ اورې؟ حاجي صاحب محترم غږ یې مونږ شته دی سره که نه؟ او شته اوس صحیح دی، زه اورم. ښه حاجي صاحب محترمه، مو مخکې مې یادونه وکړه چې موږ په لایف کې دا یو خوندور نوښت و چې تېره شپه شیخ صاحب سره میلمه و، نو نن تاسې سره میلمنه یې. نو هیله کوم خدای مو خوشحال لره قاري صاحب، الله دې اجر درکړي تاسې او ټول ملګري یقینا د ډېر قدر وړ یې. زه خو یقینا د ډېر مهربان وي چې زه حاضر شم د ملګرو په خدمت کې او د ملګرو خبرې واورم. بعضې کله کله دا مجلس بعضې ملګري ډېر سره خراب کړي، یقینا هغه بیا د هر چا د اورېدو قابل نه وي. نو خدای دې ټول ته هدایت وکړي. امین یا رب العالمین. حاجي صاحب محترم مونږ خو کوشش کو دا خدای دا لکه څه وي داسې دا لکه بزور داسې ده، نو بس د هر چا سره کوشش کو چې پوښتنه یې ځواب کو، د هر چا سوال ځواب کو، هر چا سره یوه خبره وکړو. نو کله کله احتیاط د جنجول اپ کرمان ته شي. مبین صاحب کله کله بیا وسله روخلي، چوړه روخلي کې دا ټوله معاملې پکې رسي مخته. بس الله واحد لا شریک دی او د نور چې دی ټول دوه تارونه کار ورکوي، یو تار کار نه ورکوي که نه. بالکل. حاجي صاحب محترم دا ملګري لوندې کمنټو کې اتلي کې دلته شخصي کې ایمونه ملګري غوښتنه کې چې حاجي صاحب دا یوه خوندوره زمزمه وکړي ته. نو په دواړو سترګو خو لږ وخت راکوئ نه چې هغه شي
خیر دی که تاسې کوم لږ مجلس لرئ ملګرو سره خبرې کوئ صحیح دی صاحب خو چې ته دا هغه کې چې نه ونوځې نه داسې نه وي چې لوس نه نوځې نه زه یم انشاءالله تر اخره قلندره مهرباني وکړه ملګرو لایف شیر کوي د سره اخلاص وکړئ چې تر هغو د فقیر صاحب په ښکلي اواز باندې زمزمه څومره ډېر خلک واوري ښکلی ترانه نو هغومره به زیات خوند وکړي محترم ملګرو لایف شیر کوي د علي صاحب محترم غږ دا زموږ د ترنم امام د انقلاب امام به ورته وایو د ترنم په برخه کې نو د ده غږ ته هر څوک شوق لري او هر څوک دا مینه لري چې د ترانې ووري نو محترم ملګرو دا لایف شیر کوي چې د ملګرو تنده ماته شي مهرباني وکړئ غازي صاحب تاسې مهرباني وکړئ که څه سوال لرئ کنې بیا بل ملګری راخلو فرید صاحب ملا فقیر محمد درویش ته او تاسو ته وړاندې کوم د بندونو د خلاصون خبره خو د امریکایانو تړون اوس چې امریکایان د دې تړون دغه برخه نه عملي کوي نو ستاسو په دې باندې د فشار راوړلو کوم اپشن لرئ او که نه غازي صاحب محترم د فشار راوړلو دپاره زموږ تاسو سره یوازینۍ وسیله چې ده ډاکټر صاحب هم راغلو ډاکټر صاحب محترم تاسو ته هرکلی وایم مننه خوسي صاحب قاري صاحب مننه ډېر زیات ډاکټر صاحب محترم زموږ سره درویش صاحب هم راسره ده الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب راسره ده هغه سره ستړي مه شئ وکوئ درویش صاحب ستړی مه شئ ستا د دې آسماني غږ نه قربان څنګه یې غږ زما لرئ زما سلام ومنئ که مو غږ لرئ وروره وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ستا غږ موږ ته راځي خو فکر کوم درویش صاحب ستاسې غږ وانه اورېدو علي صاحب محترم مایک بند کو وعلیکم سلام ډاکټر صاحب محترم خیر حاجي ملا صاحب مو غږ اورئ تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ قاري صاحب ډېر ښه خبرو روانې زه موضوع تعقیبوم او تاسو سره یم مننه کوم نو غازي صاحب محترم تاسې پوښتنه وکوله چې که چېرته امریکایان تړون مات کړي د اسلامي امارت سره د فشار وسیله څه ده په لاس کې نو محترمه د اسلامي امارت سره د فشار وسیله هماغه وسیله ده چې دا 19 کاله د موږ په لاس کې وه چې هغه وسله ده جهاد ده د موږ په لاس کې جهاد ده او جهاد دا خلک دې ته اړ کړل چې د موږ سره تړون کوي امریکایان دې دپاره نه راغلي چې دلته به دوی په تریلیونونه ډالر مصرف کړي سرتېري به مصرف شي او دومره مصارف به وکوي او بیا به 19 کاله وروسته دوی د افغانستان نه وځي نه د امریکایان دې دپاره نه راغلي امریکایان د افغانستان دپاره یو اوږد نقشه لرله یو اوږد پلان یې لرلو افغانستان ته د راتګ دپاره یې اوږده نقشه لرله حتی د روسانو د راتلو نه مخکې دوی اراده وه چې دې خاورې ته راشي بیا د روسانو د اشغال په مهال هم دوی په دې ترتیب لګیا وو په دې نقشو لګیا وو چې د روسانو د وتلو نه دوی وروسته دوی افغانستان ته راننوځي خو کله چې دلته راغلل لله الحمد د دې ملت جهاد و د دې ملت مقاومت و د دې ملت د سرخیندنې وې چې امریکایانو دې ته اړ کړل چې د افغانستان نه وتلو ته تیار شي نو بیا هم د موږ په لاس کې هماغه وسله ده الحمدلله د موږ مجاهدین په سنګر کې ناست دي ګوته په ماشه ناست دي د موږ سره وسله په خپل لاس کې ده او دغه وسله ده چې موږ دپاره د فشار وسیله ده انشاءالله امریکایان که تړون مات کړي نو په دوی به بیا هم بریدونه پیلیږي جهاد به د دوی سره بیا هم هماغه ډول لکه څنګه چې ورسره شروع و داسې بیا پیلیږي او دوی به د توپک په زور بیا د دې هېواد نه شړل کېږي غازي صاحب که تاسې بل سوال نه لرئ مبین صاحب بل ملګری راواخله حاجي ملا صاحب مو غږ لرئ حاجي ملا صاحب ماته وایي اورم حاجي ملا صاحب ډاکټر صاحب ستړي مه شئ دې سره وکړه ډاکټر صاحب ډاکټر عاطف مختار صاحب موږ سره ده وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ته زم سلام وایم خدای دې خوشحال لري الله دې اجر ورکړي زه هغه دلته ما لین کاټ شو دې وجې نه ما د تاسو خبرې وانه اورېدې زه اوس بېرته راغلم درویش صاحب الله دې اجر درکړي السلام علیکم درویش صاحب څنګه یې صحت مو ښه ده ستاسو دا ښایسته مخ چې ګورو موږ ته نور هم انرژي راکړي الله تعالی دې د خپل د رحمت تر سوري لاندې لره او د افغانستان د مسلمان غږ د همیش په شعر
ادبیاتو کې اوچت کړی. خدای پاک دې ودان او خوشحاله لره. راځئ چې خپل هغه پروګرام ته ادامه ورکړو. قاري صاحب محترم تاسو خبرې کول، خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. مننه. ډاکټر صاحب الله دې اجر درکړي. ډاکټر صاحب د موږ د کتا هم د مقدمې په ډول څه ویل غواړي. د موږ د نن ورځې موضوع د بندیانو و او اجي ملا صاحب هم را سره د دای به موږ ته یوه خوږه زمزمه هم وړاندې کړي. موضوع مو د بندیانو و. ډاکټر صاحب تاسو که ویډیو لیدلې موږ هغه ویډیو هم پلی کړه چې په هغه ویډیو کې د کابل ادارې سرتیري معلومیږي چې اسلامي امارت له لورې خوشي شوي دي او هر سرتیری د خپل ادرس وایي، نوم د پلار نوم، د کلي، ولایت، ولسوالۍ نوم او په کوم ځای کې چې د دنده ترسره کړې ده هغه د دندې ځای هم په مشخص په ګوته کوي. حتی خپل د ده چې کوم نمبر ده هلته په هغه کې هغه هم مشخص کوي. خو د دې سره سره هم بیا یو کس راغی هغه انکار وکولو چې نه دا هغه نه دي، دا عام خلک دي. نو نه پوهېږم چې دوی دپاره به بل کوم ثبوت پکار وي، کوم ډول ثبوت موږ د دوی دپاره وړاندې کړو چې دغه خلک چې نیول شوي وو دا دولتي سرتیري دي او دا عام خلک نه دي. خو بیا هم په ډېر تاسف سره باید ووایم چې د کابل ادارې چارواکي بیا هم د خپلو نظامیانو څخه انکار کوي او دوی ملکي خلک بولي، خپل سرتیري نه بولي، چې دا د دوی د جفاو یوه بیلګه ده. ډاکټر صاحب که تاسو د مقدمې په ډول څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ، هغې نه وروسته بیا درویش صاحب ته وار ورکوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کابل اداره خو ادعا او خبرې ټول د دروغ او د بهتان پر بنا ده. د دوی ازادي بیان یعنی دروغ، چور، چپاول، غلا او دنیا ته او بین المللي جوامعو ته دروغ ویل. تاسو که لږ د مخه متوجه شئ او وګورئ چې یو خارجي د انیس حقاني د محترم مشر مولوي صاحب جلال الدین حقاني رحمت الله علیه د دوی سره تبادله کړو او هغه چې کله استرالیا ته لاړ په خپل اخبارونو مطبوعاتو کې ویلې چې زه د طالبانو د اخلاق نه، انسانیت نه او انسان دوستی نه متاثر شوی یم. کله چې یو کافر چې خدای در سره نه مني، قرآن در سره نه مني، پیغمبر در سره نه مني، ستا په خاورې تجاوز کړی او ستا مځکه یې نیولی، تا باندې بمباري کړی او ستا کورونه او جوماتونه یې شهیدان کړي، هغه کافر ستا په صداقت باندې شهادت ورکوي. تر ده غټ اعزاز او تر ده غټ ثبوت نور څه شی موږ درلودلی شو؟ تاسو واشنګټن پوسټ او نیویارک پوسټ مطالعه کوئ، خارجیان او غربیان لیکي چې طالبان په خپل ادعاو کې دروغ نه وایي. طالبان داسې یو دین پیروان دي چې په هغه دین کې دروغ، بهتان، تهمت، غلا، شوکه منع ده. بناءً د کابل اداره پرته له دنه چې تحقیق وکړي د دروغو نه بغیر بل کار نه لري. خو الحمدلله د افغانستان مسلمان او مجاهد ولس اوس پر ده پوهېږي چې الغرګر، تجاوزګر او کفار په دې خاوره کې له منځه تللی. افغانستان به پرېږدي او انشاءالله افغانستان ته به یو اسلامي نظام راځي کوم کې چې زمونږ علما او زمونږ قاریان، زمونږ مدارس، زمونږ ډاکټران، زمونږ انجینران، زمونږ پروفیسران په تحفظ کی. دوی انجینران هم وزني، ډاکټران هم وزني، استادان هم وزني. څوک چې د دوی پر خلاف یوه خبره وکړي دوی سبا له منځه وړي. لعنت دې پر داسې ازادي بیان سي چې ته ازادي بیان لرې، ستا ازادي بیان د فحشا ترویج ده او زما ازادي بیان د قرآن او حدیث خبر ده. ستا ازادي بیان د تفرقه او نفاق اچول ده، افغانانو په جنوب او شمال ویشل ده
تبعیض نژادي او قومي ته لمن وهل ده. زما ازادي د بیان د خدای او د قرآن خبرې دي، د علماو احترام ده او د خپل ارزښتونو ته په درنو سترګو کتل ده. تاسو څومره چې کوشش وکئ په خپلو خیرنو سترګو او په خپلو خیرنو خبرو د افغانستان ملت پر تاسو باور نه کوي. د تاسو ګوډاګیانو او ظالمانو او غلو په منځ کې هېڅ توپیر نشته. تاسو دا خاوره، زه بار بار دا وایم، تاسو دا خاوره پرون په روسانو خرڅ کړه، معاهده مو ورسره وکړه، نن مو دا خاوره په امریکایانو خرڅ کړه. پرون مو دا خاوره په روسانو ویشت خرڅ کړه، 2 میلیونه مو شهیدان کړو، نن مو دا خاوره په امریکایانو خرڅ کړه. ستاسو په دروغو او په دې پلمو باندې د افغانستان ملت او مسلمان ولس په ده باندې پیږي. د طالب اخلاق نه چې کله یو استرالیایي نصارا او یو کافر او د دښمن د طالب هغه د طالب پر اخلاقو د ده په صداقت باندې شهادت ورکوي، تر ده لوی اعزاز او تر ده لوی ثبوت نه پیدا کیږي. نه راکوي چې وخت ورکو قاري صاحب محترم درویش صاحب ته، زه تاسو سره یم، بیا به سره خبرې کوو، مهرباني وکړئ. درویش صاحب بیا له لاسه ووتو، نو دغه تخنیکي مسؤل چې سره د تخنیکي مسؤل دغه سړی لږه سزا غواړي چې درویش صاحب ته زنګ راځي، مه ورکوئ موبایل او دته داسې موبایل ورکوئ چې هغه واټساپ مصروفه نه وي. فقیر صاحب ته خو ډېر خلک زنګونه وهي، بل فیسبوک نه راشئ صرف ولیکئ چې فقیر محمد درویش زه مراجعه کوم، داسې یو موبایل نه راشئ چې انټرنیټ هم 140 درجې اعلی کیفیت والی او چې زنګ درته راځي انګلیسي مې دومره زده ده فقیر صاحب اګنور کوئ. ماشاءالله ماشاءالله. خو نه ده. نو زه کوشش قاري صاحب محترم تم یو څه ووایه، بیا به یو میلمه راواخلو تر هغو لا خپرونه مخ ته بوځو. عطاالله متی مهرباني وکړه، السلام علیکم، خپرونې ته بخیر راغلی. عطاالله متی د تا دغه ستونزه د تا مې هر وخت کنه ښه وا دې اورېده. مبین صاحب تاسې یو څوک راواخلئ که چا پوښتنه درلوده موږ تاسو د لایف خو مهمه برخه ده، سوالونه ځوابونه دي. صحیح شو. السلام علیکم محترم فرحي صاحب. فرحي صاحب ته سیف الرحمن خاطر ده، سیف الرحمن خاطر صاحب. سیف الرحمن خاطر السلام علیکم. ته دې وکړي چې ښه صحت ولرئ. کاري صاحب ته او ډاکټر صاحب ته مبین صاحب ته سلامونه نه کې هیلې احترامات وړاندې کوم. مننه. خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله. کاري صاحب یو څه پوښتنې لرم، که اجازه وي پوښتنې کوم. مهرباني وکړه ته خو لکه وطندور یې. بس وطندور یو کېدای شي مو ته وي چې ولسوالۍ خلک وکېدای شي او کوم خلک خپله ژبه چې خبرې وکړئ موږ ته به دومره خوند راکړي معنی چې څه درته ووایم. بالکل خو هیله مې دغه ده کاري صاحب چې پوښتنې کوم اوس یعنې ځواب چې راکوي انسټوډیو کې مې همدلته پرېږدي. صحیح شوه؟ صحیح. اجازه ده پوښتنې شروع کوم؟ بالکل مهرباني وکړه. صحیح شوه. کاري صاحب اولنۍ پوښتنه مې دغه ده چې موږ تاسې یعنې مبارزه کړو. صحیح شوه. مبارزه چې کله سړی شروع کړي نو باید سړی باید بیا ونه ډوډ شي. صحیح شوه. چې هر رقم د مبارزه وي، زه داسې یم چې ته مبارزه کوې، ستا او د ملا محمد عمر هیڅ فرق ماته نشته. هغه هم خپل مخ نه ښکاره کول، ته هم خپل مخ نه ښکاره کوې. د دې علت په څه کې ده؟ نو محترمه دا سوال خو چې څو وره مخکې ځواب شوی ده، دا وایم داسې حقوقي سوال نه ده. د دې جواب به ډاکټر صاحب وایي. یو عرض ولرم، یو دقیقه عرض ورکړي. دا د ده لپاره ده چې یهود او نصارا زموږ مشران وزني، تروريي، چوريي، چپایلوي، تهدیدوي، نو شخصي حفاظت او د ځان حفاظت په اسلام کې فرض ده. دا ډېر یو جامع ځواب ده. بل سوال ته لاړ شئ. صحیح شو ډاکټر صاحب.
زما هم ژوند په خطر کې دی، د کاري صاحب او د جنرال صاحب مبین هم ژوند په خطر کې دی. هغه هم د مثال د وطن مبارزه کې د حق لاره غواړي، ولې دغسې نه کوي؟ ما ستاسو سوال ته جواب درکړی. دا خو داسې یو خو د اطاعت خبره هم ده. ما اگر که دا مخکې ښکاره کړی ده بې اطاعتي رانه سوې ده، مشران اجازه نه ورکوي چاته تر هغو پورې چې موږ قاري صاحب په خپله درته جواب درکړي. نورو سوالو ته محترم زه وایم چې که چېرته خاطر صاحب که چېرته موضوع نه وغږېږو دغه جانبي پوښتنې کوم زه وایم چې دا داسې مهمې پوښتنې نه دي. مخ نه ښکاره کول دا خو نو جنګ د مبارزه ده، د مبارزې نوعه ده، ډول ده. زه ګرځم نو زه یو سیار سړی یم نو زه نه غواړم دی چېرته لاړ شي چاته ووایي چې ما د دوی لایف کې شرکت کړی، ورته ووایي څه پوښتنې دې وکړې، والا ما ورته ویل چې مخ ولې نه ښکاره کوې، څومره به در پورې وخاندي. سم صحیح پوښتنې وکړه، څومره به وخاندي دا خلک چې والا دا څومره غټه کړې. که څه د سوال مهم اړخ دی دا یو ښه خیر زه د دې خبرې نه تېرېږم، بل سوال کوم. بل کاري صاحب سوال مې دغه دی چې تاسو د افغانستان په څومره خاوره حاکمیت لرئ؟ موږ د افغانستان په ډېره خاوره حاکمیت لرو او د دولت مربوطو رسنیو له قوله تقریبا 4% خاوره اسلامي امارت حاکمیت لري. آفرین، مهمه خبره ده. نو دا چې 50% خاوره شوه نو دا د نیمایي نه زیاته خاوره شوه، صحیح ده شوه؟ بلکل. اوس په دا 4% خاوره کې چې تاسې حاکمیت ولرئ کومه شفاخانه، کوم کلینیک، کوم مکتب چې لرئ؟ بلکل الحمدلله. ته ماته ثبوت وښیه. نو په ټولو ولایاتو کې د حاکم امارت د حاکمیت په سیمو کې هم روغتون شته او هم مکتب شته، مکاتب شته. هلمند ته لوړ شو تاسو یو چکار ووایئ که چېرته مو خوښه یې ولته به زه مجاهدینو سره خبره وکړم تللی شئ. هلمند کې شته، قندهار کې شته، روزګان کې شته، زابل کې شته، په کندوز کې شته او نوره څومره منطقې چې د ننګرهار کې شته. تاسو به څو وره اورېدلي وي چې د کوبل ادارې او امریکایانو روغتونونه بمبر کړي دي. هغه روغتونونه یې بمبر کړي دي چې په هغه د امارت د حاکمیت لاندې دي. په وردګو کې څو وره داسې پیښې وشوې. علت یې همدا و چې هغه روغتونونه د امارت په ساحه کې وو او ولته د دوی له قوله چې د دوی اتهام دا و چې دلته د مجاهدینو علاج کېږي. حال دا چې هغه روغتونونه د خلکو د خدمت دپاره و، د ولس خدمت یې کړو. نو زه هیله مې دا ده چې تر لږ چکار ووایه، بیا ورې زه طریقات برباره کړم، داسې د شمال جنوب شرق غرب طرف ته وګرځه. نو د امارت د حاکمیت لاندې صاحب په خپلو سترګو وویني، نه د طلوع نیوز په چشمو کې، نه د شمشاد په چشمو کې، نه د پژواک په چشمو کې، نه موږ تاسې د خوست تلویزیونو په چشمو کې، په خپلو سترګو به وویني. محترمه صحیح شوه کاري صاحب. دا چې مثال ایمو ته یوه ولسوالي ده، ایمو ته یوه ولسوالۍ کې کوم داسې کلینیک، کوم مکتب شته؟ ایموتو ولسوالي د امارت د حاکمیت لاندې نه ده محترمه. وروره دغه موضوع د موږ د بندیانو ده، حساسه موضوع ده، ډېرې وړې وړې پوښتنې کوي، ډېرې وړې پوښتنې دي، په زر وارو جواب شوي دي. یو دقیقه خیر ته ډاکټر صاحب مهرباني وکړه. صحیح ده، تاسې که څه وي تیل غواړئ، صحیح ده. خو دا سړی مو کوم ولا ده، زه لږ غواړم چې په خبره وسره پوه شم. خیر ده. و تاسو د کلیوالي پرېږدئ، دلته عمومي د ټول افغانستان په سطحه خبره زه دا صحیح ده، صحیح لرم. یو دا تاسو مخکې خبرې وکړئ چې افغانستان څو فیصده د طالبانو په لاس کې ده. قاري صاحب ځواب وکړي. تاسو سوال بل جز چې تاسو وایئ چې طالبانو په افغانستان کې څو کلینیکونه لري، څو شفاخانې لري او څو ټکان لري. طالبانو یو عیاري نظام ده. په یو عیاري نظام کې طالب د یهودو نصارا سره په جنګ کې ده. د صلیبي هغه د لړۍ د جنګ سره اوس هم ده چې تاسو په حرب کې اوسېږئ، کلینیک څنګه جوړوئ؟ یو بل خبر دا ده، تاسو کوشش وکړئ وروره سیف الرحمن وروره، دغه مطبوعات چې تبلیغ کوي تاسو باور وکړئ، زه من حیث د یو ورور تاته وایم چې د مطبوعاتو تبلیغ ټول NDS جوړوي، بیا یې نیوز پیپر ته ورکوي. تاسو اوس یې کولی د طالبانو پر خلاف توطیه او خبرو پروپاګند وکړئ.
داسې یو سوال مطرح کوي چې په دغه پروګرام پر بنیاد باندې که اوس موږ په پروګرام کې د بندیانو خبره لرو او تاسو مطرح کوئ چې په افغانستان کې 100% دي امریکایان وایي چې افغانستان غږ مو لرئ قاري صاحب؟ او بالکل ستاسو غږ شته ډاکټر صاحب. ورنه په دې هکله راځي په هماغه پروګرام باندې بحث وکړو کوم پروګرام چې مشر مبین صاحب دلته راکوي په هماغه باندې بحث وکړو چې بندیان او د بندیانو په متعلق د موضوع نه خارجېږي که تاسو دغه سړی الله ووایه قاري صاحب تاسو سره بل ورور ډاکټر صاحب سړی لکه چې لوړو که چېرته مبین صاحب دی په سټوډیو کو بیا یې روغلی خیر ده. دا ډاکټر صاحب دا دغه جزئی پوښتنې څه دي دغه سوالات تاسو ته بهتره معلومه ده ډاکټر صاحب د اشغالګرو د امریکایانو د 19 کوله پالیسي هم دا وه د امریکایانو پالیسي هم دا وه د کابل ادارې هغه خلکو چې هغه په غرب په لویدیځ کې روزل شوي دي د افغانستان د ملت د ګمراهۍ دپاره دلته ورولګله شول په مختلفو برخو کې حاکمان شول په مرسنیو دی حاکمان شول په ټولو برخو کې دی حاکمان شول دې خلکو د موږ ولس ته د اساسي پوښتنو په ځای دغه فرعي او جزئی پوښتنې ورچولې دي ذهن ته. اوس دغه ملګری چې دلته باید دا ایمونه داسې ژورې پوښتنې وکوي چې هغه اساسي پوښتنې دي د سولې په اړه پوښتنه وکوه د افغانستان د راتلونکي په اړه پوښتنه وکوه. دغه نوم ته وګوره دشمن طالب خو یا به چېرته په اروپا کې یا به چېرته سوسیالو ته ناست یو نوم ته دي وګوره مهرباني وکول باندې دشمن طالب خیر پرونه کې هیڅ خبره نه دشمن سره موږ خبره کوو دی موږ دشمن وي د سره دا لایف موږ د همدې دپاره ده چې د دشمنانو سره وغږیږو دشمنان دې راشي موږ سره د خبرې وکوي که چېرته دغه ځای خو دغه لایف خو د موږ تاسې د منطق ډګر ده د بحث ډګر ده د افهام او د تفهیم ډګر ده دلته موږ د دشمن سره غواړو چې افهام تفهیم ورسره وکوو په خبره ورسره پوه شو د تنقید واورو د سخته خبره واورو د غصه واورو او په نرمه ده ته جواب ورکو او کوشش وکړو چې د قانع کو کوشش وکړو چې د ذهن تنویر کو کوشش وکړو چې د ذهن نه هغه میډیایي کوم جال چې په د ذهن غوړېدلی ده کوم مکر و فریب د مطبوعاتو چې موږ ولس یې ګمراه کړی ده کوشش وکړو د خپل ولس د هغې نه راوباسو د هغوی سره په نرمه لهجه خبرې وکړو په منطق او په دلیل د هغوی سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب محترم دې خلکو د 19 کاله تمرکز په دی و چې د ولس اذهانو ته دغه فرعي پوښتنې واچوي دغه جزئی پوښتنې د دوی ذهنونو ته واچوي چې ته مخ ولې نه ښکاره کوې دا اوس یوه پوښتنه ده دا فرعي پوښتنه او تاسې په ساحه کې کلینیک ولې نشته طالب ولې کلینیک لري ولې اسپتال نشته ولې مکتب نشته دغه جزئی فرعي پوښتنې په داسې حال کې چې دلته موږ 19 کاله د امریکایانو په مقابل په جګړه بوخت یو دا ملت په جنګ کې ده د ملت په کور شپه ورځ چاپه وهل کېږي دا ملت وژل کېږي دا ملت په دفاعي حالت کې قرار لري ته چې کله د خپل ځان د ژوند د پاره مبارزه کوي د خپل بقا د پاره مبارزه کوي نو خو ستا د پاره به لومړیتوب خپل بقا وي خپل ژوند به ستا د پاره لومړیتوب وي که ستا د پاره به مکتب لومړیتوب وي د موږ د پاره لومړیتوب د ازادۍ اخیستل دي په ټوله دنیا کې ټول ملتونه چې دا نننۍ نړۍ کې ژوند کوي هغوی اول خپله ازادي اخیستې ده او ازادي په ټوپک اخیستې ده په قلم نه ده اخیستې دغه ملتونو خپله ازادي په ټوپک اخیستې ده په قلم ساتلې ده نو د موږ د پاره لومړی ازادي اخیستل دي ازادي د انګریزانو نه د سترو کافرانو نه په ټوپک اخیستل کیږي که چېرته ازادي په ټوپک نه اخیستل کېدی دا وسلې به نه جوړېدی دا څومره وسلې چې جوړې شوي دا لویدیځ جوړې کړي دي دا کفارو جوړې کړي دي او کفارو جوړې کړي لپاره دوی په خپل ځانونه ساتي او د نورو ملتونو حقوق خوري د نورو ملتونو زیرمې خوري د نورو ملتونو منابع دوی لوټوي په همدې وسلو امریکایان چې دی ګوره امریکا یو لوی هیواد ده امریکا تر ټولو لوی اقتصاد د امریکا چې دا هغه د وسلو خرڅلاو ده او د وسلو تولید ده په امریکا کې د ټول نه لوی کمپنۍ چې هغه د وسلو دي د وسلو جوړولو کمپنۍ دي دغه وسلې دوی د څه دپاره جوړوي د همدې دپاره یې جوړوي چې د نړۍ منابع د نړۍ زیرمې د نورې نړۍ اقتصادونه دوی ولوټي دوی چور کي او د خپلو هیوادونو ته ویسي
نو موږ تاسو تمرکز باید لومړی په خپل ازادۍ وي او ازادي په ټوپک اخیستل کیږي، په وسله اخیستل کیږي. اسرائیل خپل اولادونو ته وسله زده کوي، نور ملتونه خپل اولادونو ته وسله ورزده کوي، ځکه ازادي په وسله ساتل کیږي، اخیستل کیږي. او قلم هم ضرور ده، موږ باید خپل اولادونو ته باید قلم ورزده کو، تعلیم ورکو. یو خبرې ته د فکر په دې تخار کې چې طالبانو د عمري خارګوټي جوړ کولې وران کړ. همداسې کلینیک عمري خارګوټي ډاکټر صاحب تاسو ته ګوره هغه ویډیوګانې هم هغه وخت راغلي، موږ هغه ویډیوګانې نشر هم کړې دي. عمري خارګوټي په نوم یو خارګوټی و، نو د امارت په هڅو جوړ شو او بیا هغه خلکو عامو خلکو دکانونه واخیستل. هغه د خارګوټي نوم صرف دا و چې دا طالبانو جوړ کړی ده. دوی پسې ورغلل او د ولایت والی و هغه اردوی پسې ورغلل، دا نور پسې ورغلل او په ډېر افتخار بلډیزران پسې وروستل. هغه خارګوټی یې ړنګ کړو، په دې خاطر یې ړنګ کړو چې د خارګوټي نوم عمري ولې وي، دا ولې طالب جوړ کړی ده. او تاسې ما بله ورځ هم دلته په لایف کې وویل چې اسلامي امارت د مقابل لوري ملکي برخه تر اوسه پورې هم د برید لاندې نه ده نیولې، تر اوسه پورې په ترانسپورت، په شروالۍ، په مخابراتو یا په نوره ملکي برخه برید نه ده کړی. خو دوی د موږ دغه تمیز او تفاوت نه کوي. دوی حتی د موږ د صحت په کارکونکو چاپهوالي د هغې شهیدان کړي دي، د تعلیم او تربیې په کارکونکو چاپهوالي د هغې شهیدان کړي دي. یوازې هغه نه بلکې د هغې کورنۍ غړي شهیدان کړي دي. په دې وجه چې دا د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې مسؤل دی یا د اسلامي امارت د صحت د برخې مسؤل ده. په هر صورت پکتیوال زلمی ورور تاسو ما خلاص کړئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو که څه زیاتول غواړئ. ورونه ته به وخت ورکړو، دا سوالونه به واخلو او ستاسو د نظر سره موافق مرون سوالونه وکړي. تاسو زه به په تاسو سره یم. السلام علیکم قاری صاحب، مبارکات. سلامونه ډاکټر صاحب ته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام صاحب ته احترامات او سلامونه. خدای دې احترامات قبول کړي. نو لایفونه خو ګورل ډیره وخت څخه را روانه د معامله وګم درته نیولې له خیره سره دا نو موږ په وخت پیدا کړی مالګری ست کچېری بیا جاندر تپلاس راغی شمې د نیوړم په هغه وخت یا بایدار وسنې د درواخستو دا شوخي و پکې جندرات صاحب اوري اورم خو هغه سم مهرباني څه دی ویلې مالخي است ان شاء الله خیرت نن کارنامو تبریک هم درته یا مجاهدین ټول تیارانو ته قاری ساتم احترامات ډاکټر ساتم احترامات الله تعالی ځوندي لره موضوع باندې کڅ ویل غواړي الله تعالی د جاری لکه تر څو پر مخفل وید ملت لپاره یو څوک او د ملت سی چا خطا کړی په یو بل خوا باندې روان کړی او بیرته غلارې تراول چې هغه اصلي د ځوان مقصد د موږ د تاسو پیدا کړي غلارې د لپاره خدای پاک کړی نو ګر سوال خو د مراد شي نه درلود صرف یو دا نظر می درلود دا سلسله د محمد درویش صاحب د خلک راته غوسه کړی دي ځان د راخکارا ک اوس راشه چې په رقمي کا بام ته خېزه وکا په دیوال خېزه خراسه زتی و د خلک ټول ماته غوسه دی وای تا بلاک کړی دا نه اور بلاک کړی مې نه د ناراضي اوري جنرال صاحب و سوال د مطرح کورو څه سوال لري د بندیانو په باندې د کابل ادارې ته پیغام لري سوال ولکه ماشاءالله پروګرام کړو د پروګرام خو ګورو د ماده یو نظر غوښتل سوال د ښه شي نهسته ځکه موږ تاسو ویلاري خلګي خیر نو په دغه واجه چې مونږ وایو چې موافق ملګری هغه چې راځي علامه عزت کتنا د مونږ تایید کوي خیر اوسه لکه نور ته کوا خور کو نو بهترینه خبر بیا کر راځم لطفا یو سوال ځان سره راوړی ترڅو د تاسو د سوال خلک اجازه راکړئ د خارج کار وکړي چې د مخالفین چې څه نظر لري هغه دوی که د دوی جرأت لري په علمي لحاظ او په اسلامي لحاظ قاري صاحب نه پوښتنه وکړي هغه ورونه چې مونږ تاییدوي هغه صرف د لایف شیر کې دا به په دغه اکتفا وکړو پرېږدئ چې مونږ دا خلکو د سوالونو ځوابونه ورکړو کوم چې شپې ورځ تهمتونه تړي او شکنځلې کوي پرېږدئ د هغه دوی ځواب ورکړي دلته تاسو یو ملګرو زه تاسو ته بار وایم چې د سټوډیو کنټرول یقیني ګوره ملګری زیات دی په لایف کې دا بیا د انسان له واس نه لرې شي کوشش کوئ ګوره ما دا نن هم 200 کسان بلاک کړي دي نو کوشش کوئ خیر د هم نظره ملګري لطفا هیله مو ده موږ اوس مخالف له کوم جنه را پیدا کو نه پوهېږو خو همدغه یوه لار د سټوډیو ده
مهرباني وکړه دغه قاري صاحب د مایک د خلاص کړه د بل ورور باندې او غږ وکړه د کفتار السلام علیکم محمد حیات ورور ته نه د اسماعیل مخکې د اسماعیل صاحب تاسو مایک خلاص کړئ اسماعیل صاحب مهرباني وکړه حیات سلامونه او نیکې هیلې قاري صاحب تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ټولو د لایف وعلیکم السلام ورحمت الله قاري صاحب ډېره ښه موضوع ټاکلې بندیانو په باره کې د موږ د کلي دوه بندیان د 12 کاله په باګرام کې وسو دغه خو په تورغره کې څه ملګري شهیدان سوي وو دوی 2 دانې زخمیان وړي دي باګرام کې بندیان دي نوم ورکړی نه پولیس کې نوم شته دغسې خاص افغانان په دې لیستو کې ورکړي پاکستان جنرالان موږ ځکه وو چې تاسې په لیستو کې ټول ورمخکې کړي دي مننه پوه نه شم مبین صاحب د څه وویل دا وایي زموږ د کلي 2 بندیان دي پکې تاسو ټول د پاکستان د جنرالانو نومونه ورکړي دي نو د محترمه تاسو د خپل کلي د بندیانو نوم کراته واخلئ نوم یې څه د پلار نوم یې څه د کلي منطقي نوم قومندان عبدالرشید ولد ګنډیر ابراهیم ولد زرولی شاولی زرولی په باګرام کې ټول وسو قاري صاحب دغه پیغامونه اکونډ پلار 2 نومونه واخیستل 2 پلار نه شاولی 2 پلاران نه قاری مبین صاحب ته خپل په واقع خو زه قاری صاحب سره غږیږم متاله ته درغلای ما ته ګوره ته دغه جنته نه ته احترامانه خواهش درنه ته دغه جنته زرولی او شاولی دی ویل چې ډېر ما وها دا د وسوغه غږه قاری صاحب سره محمد حیات صاحب تاسو مهرباني وکړئ دغه ورور نه خواهش دا ده چې تاسو محترمه تاسو اول خو دغه اتهام چې دا ګوره ورور دغه اتهام ملګوي دا د ملت سره جفا ده او خیانت ده په د ملت لګ رحم وکوي د ملت په کونډو یتیمانو رحم وکوي د اسلامي امارت په لیستونو کې نه پنجابیان شته نه پاکستانیان شته نه د بل هیواد خلک شته همدا افغانان دي دغه وطن دغه خاورې بچیان دي دغه خاورې خلک دي همدلته کور ده همدلته زندگی ده همدلته ښځه او ماشومان دي بچیان دي اولادونه دي لګ دغه ملت نه حیا کول پکار دي لګ د ملت رحم کړل پکار دي حیات سے مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب کیوا پښتنه ته بل اضافه کې ذات طالبان د پنجابیان فوجان راخص کړي د په اصطلاح یو نوم خو واخله کوم فوجي پکې راخص شوی اخو د ټول دنیا په مخ کې راخص جنرال صاحب کلی صاحب ما خبر راوړي بندیانو غام خورم زه قاری صاحب سره غږیږم جنرال بندیانو غام خوري ته چې وای دا پاکستاني جنرالان پکې حکومت د پاکستاني جنرالان ول د پاکستان سفارت نه ورکول بندیان دی ولې لیست کې نوم نشته زه دغه وایم محترم اسماعیل صاحب اسماعیل اورور اول خو تاسو تمام مخ کې وویل چې څوک چې شهیدان نو چا چې ورکړي دي په دې ملت کې هغه نو بیا هغه عقیده لري د جهاد او د مبارزې د عقیده لري هغه د پاکستاني جنرالانو خبرې نه کوي نو تاسو مهرباني وکوي په بل پردي پستکی کې مرزه پردي پستکی کې خبرې مکوي م پښتني کوي حیات سے مهرباني قاری صاحب نه په پردي پستکی کې لا اله الا الله محمد رسول الله کرغلایم حق روزه مې نیولې دا روزه مې د يهودي سي ګوره یو به سیاست ته نه وځي سیاست ټول دروغ ده دروغ به ایمانی د روزه ده والله که په دې روزه کې دروغ وایم چې سر مې کټ شي ما دغه 2 بندیان دي قومندان حفید ولد ګنډیر او ابراهیم ولد شاولی دغه 12 کاله کېږي چې په باګرام کې په دې کرغړن زندان کې پراته دي اسماعیل او ته پردي پستکی ګوره ته په پردي پستکی کې ذکر راغلی لا اله الا الله محمد رسول وګورئ ته په پردي پستکی کې نه ته په پردي پستکی کې ذکر راغلی چې ته دا سړی به بندیان وي سید خوستا مقصد د بندیانو غمخورګي نه ده اسلامي امارت د هر بندي اسلامي امارت بندیان خو د کابل ادارې بندیان نه دي چې تر منکر شي یا وایي چې دا د موږ بندیان نه دي اسلامي امارت الحمدلله د خپل بندیانو سره د خپل